السلام علیکم ګرانو لیدونکو. نن به زه تاسو ته داسې یو طریقه وښیم که چېرته تاسو د خپل راوټر پاسورډ یاده وتلی وي او غواړئ چې دغه پاسورډ بیا تاسو ترلاسه کړئ، مطلب ستاسو موبایل یعنې کنیکټ دی او تاسو بل موبایل سره غواړئ چې کنیکټ کړئ او دغه پاسورډ تاسو ته په یاد نه وي او یا مثال خبره پاسورډ بل چېرته هماغه کې لیکلی هغه مو د یاده وتلی ده، نو غواړئ چې دغه پاسورډ په اسانۍ سره ترلاسه کړئ. نو دغه یو کار وکوئ چې زه به تاسو ته دغه طریقه در وښیم، فقط همدغه طریقه چې قدم په قدم وړاندې ځو نو تاسو به زما سره اوسئ او دغه طریقه به زده کړئ. نو لومړی راځئ چې دا شو خپل د موبایل سیټینګز ته. تاسو په موبایل کې کنیکټ دی یا ستاسو د کوم دوست په موبایل کې کنیکټ دی، نو او دغه موبایل روټ کولو ته هم ضرورت نشته. پخوا داسې یو اپلیکیشن، اوس هم داسې اپلیکیشن شته چې د روټ موبایل لپاره کوي، دا د بغیر د روټ موبایل لپاره کېږي. نو تاسو چې د خپل موبایل سیټینګ ته لاړئ، وای فای ته، وای فای سیکشن کې به دغلته په د وای فای په علامه باندې به کلیک کړئ. په بعضې موبایلو کې باید د سیټینګز علامه په هغه باندې کلیک کړئ، دوی به تاسو ته یو کوډ جوړ کړي. په دغه علامه ځای کې زه به کلیک وکړم، دا د وای فای کوم علامه چې کنیکټ ده دغه په دغه چپ لاس کونج کې د باندې چې کلیک کړئ، دغسې تاسو ته یو کوډ جوړوي. د دې کوډ به تاسو سکرین شاټ واخلئ، داسې سکرین شاټ هم واخیستل، دې ځای نه به اوس ځو بیک کېږو. اوس ځو دغه ته دا یو ویب سایټ ده چې دغه هغه ده، زه به دا کاپي کړم دې او دغه ویب سایټ به زه تاسو لپاره په ډسکرپشن کې خامخا ولیکم، نو تاسو به دغه ځای نه دغه ویب سایټ کاپي کړئ یا دغه ویب سایټ ته لاړ شئ نو خپل پاسورډ ترلاسه کړئ. نو دا به بیا څه کوئ، دې ځای نه بعد چې کله ووتلئ ګوګل ته به لاړ شئ. په ګوګل کې به تاسو مثال خبره دلته به تاسو همدغه کاپي کړئ، دلته پیسټ کړئ. پیسټ نه بعد به دا تاسو سرچ وکړئ، سرچ نه دغه لومړنۍ کومه صفحه چې راځي دغه به تاسو کلیک کړئ. د کلیک کولو وخت تاسو ته به دغسې یو صفحه خلاصه شي. په دغه صفحه کې به دغلته ګورئ، لږ زره صفحه درته غټه کړم تاسو ته به ښکاره شي. چوز ا فایل، چوز ا فایل چې موږ نو تاسو دغه فایل باندې به کلیک کړئ. فایل مو چې کله کلیک کړئ نو تاسو چې کوم سکرین شاټ اخیستی هغه به هلته راځي.